ما اکنون صاحب اقتصاد مصرفی استوار بر واردات و متکی به کمک‌های خارجی است. هدف اساسی ما این است که اقتصاد تولیدی پویا استوار بر صادرات را اساس گذاری کنیم تا زمینه رفاه مردم و تحکیم اقتدار ملی را فراهم سازیم. افغانستان وړاندې لدی د خپل کورنۍ اړتیاو او مصارفو پوره کولو لپاره تر ډیره پر یو ځانګړي بندر پورې تړلی وو، خو د ملي یووالي حکومت د غښتلي او فعال سیاست په پایله کې اوس د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره نوې لارې موندل شوي. له دغو لارو یوه یې د اقینې بندر دی چې د دې بندر له لارې د ترکمنستان د ریل پټلۍ له شبکې سره د افغانستان نښلیدل د منځنۍ اسیا بازارونو ته د افغانستان لاسرسی ممکن کړی. سربیره پر د افغانستان اوس مهال د ریل پټلۍ له لارې له چین سره هم نښلیدلی دی. نړیوالو آزادو اوبو ته د افغانستان د لاسرسي په موخه د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار بندر د پراختیا هوکړلیک لاسلیک شوی. همداراز د ایران له ریل پټلۍ سره د افغانستان نښلیدل له ګاونډي هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې د حکومت له نورو ګامونو څخه دی. د هند بازارونو ته د چټک او اسانه لاسرسي په موخه هوایي دهلیز جوړ شوی او له دې لارې وچې او تازه میوې لیږدول کیږي. د برېښنا ترانزیت په برخه کې د کاسازر پروژه د کار پرانیسته ده چې د 1259 کیلومترو په اوږدوالي د قرغیزستان او تاجکستان انرژي افغانستان او بیا پاکستان ته لیږدوي. د دې پروژې ارزښت له $1 میلیارډ زیات ښودل شوی. د غازو د ترانزیت په برخه کې د ټاپي پروژې پرانیسته ده چې له 2 لسیزو انتظار وروسته د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو لیږد پروژه بالاخره عملي پړاو ته دننه شوه. له دې پروژې سره یو ځای د نوري فایبر، اوسپنیزې کرښه او د برېښنا لیږد پروژې هم پر مخ وړل کیږي. دا د مرکزي او سویلي اسیا ترمنځ د همکارۍ یوه فوقالعاده لویه لاره ده. د واخان دهلیز له لارې له چین څخه افغانستان ته د نوري فایبر د لیږد هوکړلیک هم لاسلیک شوی. د ترانزیت او تجارت په برخه کې د حکومت اقدامات ښیي چې افغانستان کولی شي یو وار بیا په سیمه کې د هیوادونو د نښلیدونکي نقطې په توګه خپل ځای او موقف راژوندی کړي.